سلامونه د افغان کرکفور درنو څارونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه مهمو ورزشي خبرونو ته راشد خان وازنی توپ چونکې ده چې د خپل کلیزي په ورځ په ورځنۍ لوبه کې 15 وکټې ترلاسه کړې دي راشد خان تیر کال د سپټمبر په 16 نیټه چې د نوموړي د زوکړې ورځ سره برابر ده د سویلي افریقا په وړاندې ورځنۍ لوبه کې 15 وکټې ترلاسه کړې کوم چې بل هیڅ نارینه کرکټر په نړیوال کرکټ کې دغه کارنامه نه ده کړې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په تر سره شوی یو ورځنۍ لوبو سریزونو کې هیڅ لوبډلې 3-0 بریا نه د خپل کړي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو د تر سره شوی څلورو سریزونو لمنځه لومړی دواړه 2-1 په مقابل کې بنگلاديش خو وروستیو دوو کې بیا افغان لوبډلې 2-1 په مقابل کې بنگلاديش ته ماتې ورکړې و راشد خان دیر زله د نړیوال کرکټ یو پاړی کې 4 یا ډېری وکټې اخیستي کاپیسا کې د ولس کلنو لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ تر سره شو په کاپیسا ولایت کې تر ولس کلنو کم عمر لوبغاړو لپاره 2 ورځنی تمریناتي کمپ پای ته ورسید دغه کمپ د کاپیسا کرکټ استازولۍ له لوري د بندامیر زون د راتلونکو سیالیو د چمتووالي په موخه جوړ شوی و چې په کې 13 غوړه لوبغاړو ګډون درلود په یاد روزنیز کمپ کې د کرکټ اکاډمي روزونکو لخوا د توپچونې توپوهنې ډګر ساتنې فزیکی چمتووالي او مهارت لوړولو تمرینونه ورکړل شول او راپورونه وایي چې ښایي د بنگلاديش غوره لیګ سګنې پړاو د ډسمبر میاشتې په 19مه پیل شي همداراز ویل شوي چې لوبې به په 4 لوبغالو کې وشي پیلو به ښایي د جنوري د 14 او 19 ترمنځ ترسره شي